السلام علیکم ملګرو د دوبۍ د ویزو د بندیدو نه پس چې د سعودي عرب هم خپلې ویزې بندې کړلې په کوم ملکونو باندې بندې کړې اصل حقیقت ته شریکو مده سیټ چې د ویډیو ښکاری د لک مکمل حقیقت ښکارا کړی دی کنه مو چې دی ویزه په باره کې نو ویډیو مکمل وګورئ او ټول پښتنو ته ضرور ورسوي څوک چې سعودي عرب او دوبۍ ته ویزې کوي کنه نو هغه دا ضرور وګورئ سعودي عرب هم پاکستان باندې خپل ویزا بند کړه دینه مخکې صرف دوبۍ او پاکستان ویزا بند کړي وا چې پاکستان 24 هارو د ویزا نه ورکول کېږي چې باغی کې راته کویټا خوشاب ډی جی خان ابتاباد سربا سرګو د اټګر ډی خان کورم ایجنسی قصور نواب شاه شیخ پورا باجوړ ایجنسی خنګو کوټ سکردو لړکانه پړشیدار چکوال هلزا کوټلی ساحوال سکر محمد ایجنسی دا پکې شامل وو خو اوس سعودي عرب چې کوم دی خو خپل ویزا بند کړي دا خو پس سورلیس ملکونه بند کړي دا چې باندې پاکستان انډیا او نور ملکونه هم شامل دي خو د یو کال د ویزټ ویزا بند کړی دا مخکې به خلکو ځان د یو کال د ویزټ ویزا واغشتله هلته به لاړل حج عمره به مو کړه کار روزګار به مو کو چکر به مو والي بیا به راړل او دې دوران کې به دوی راتلی شل او تلی شل دوباره به اوس هغه سیستم ختم کو اوس کو ته صرف د یو میاشت د ویزټ ویزا بدل لعلی او به سنگل ویزا کو پارس کې هلته لاړې یو میاشت را شو ویزا کینسل کو نه هلته لاړې ورځ دې تیر کړه پاکستان ته واپس رالي او ویزا کینسل سنگل انټری وی په دې علاوه کو ته حج عمره لسی دا غیره بار خپل پراپر ویزا لې بیا به ویزا لې دې علاوه کو کار د پارازي دا غیره بار خپل پرمټ علي نو کسې ډیره زیاته ګرانه کړی دا تاسو دې مبارک سوای په کمنټس کې خپل رائے لازم راکړئ